السلام علیکم. یخني او ګرمي اصل کې څنګه راځي؟ زیات خلک دا خبره کوي چې ګرمي ال راځي زمونږ چې کومه ځمکه ده دا انور ته نږدې شي، غرمو ته نږدې شي، صحیح ده؟ او یخني ال راځي چې زمونږ چې کومه ځمکه ده دا د غرمو نه لرې شي. خو دا خبره ټیک نه ده، دا غلطه ده، صحیح ده؟ صحیح وجه او ریل وجه څه ده؟ د دې ریل وجه ده کنه هغه د ټیلټ. زمونږ چې کومه ځمکه ده کنه دا ټیلټ. اوس ټیلټ څه مطلب دی؟ ټیلټ څه ته وایي؟ ټیلټ مطلب دا دی کنه زمونږ چې کومه ځمکه ده دا سیده نه ده ولاړه، دا کږه ده، تاو شوې ده. یو سایډ څه ده؟ تاو شوې. دا چې کوم تاو شوې ده په کوم انګل باندې تاو شوې ده؟ دا په 23.5 یا 4 هم ویلی شو، په دومره ډیګرۍ باندې تاو شوې ده پرته ده. نو موسمونه چې بدلیږي، یخني راځي، ګرمي راځي، دا د ځمکې د لرې کېدو د نږدې کېدو د وجې نه راځي، بلکې دا د دغه خاصو ټیلټینګ د وجې نه راځي. اوس بله خبره، اوس زموږ ځمکه ده دا په 365 دن کې د ځمکې نه خپل یو چکر مکمل کوي. دا په جنوري کې ځمکې ته نږدې شي، په جنوري کې، او په جون کې ځمکې نه لرې شي. دا ځمکه د غرمو نه په جون کې لرې کېږي او په جنوري کې د غرمو ته نږدې کېږي. اوس دا ډیفرنس او دا مختلفوالی څومره دی؟ دا صرف او صرف 3% دی، دومره زیات هم نه دی. خو چې کله جنوري شي، صحیح ده، زمونږ چې کوم علاقې دي، کوم ایشیا کنټریز دي، صحیح ده، دلته شي یخني جنوري، بلکې حالانکه ځمکه غرمو ته نږدې وي بیا هم ژمی وي، یخني وي، یعنی جنوري میاشت وي. او کله چې ځمکه لرې وي د غرمو نه، نو زمونږ ځای کې بیا څه وي؟ زمونږ چې کوم کنټریز دي دلته بیا ګرمي وي، جون وي. نو بیا دا معلومیږي چې ځمکه چې کله غرمو ته نږدې یا لرې دا هېڅ ډیپینډ نه کوي، هېڅ افیکټ او هېڅ مسله پرې نه غورځوي. اوس د ځمکې په سنټر کې یو لاین دی، هغې ته موږ ورکړی نوم ایکویټر. دا لاین او دا نوم د اصل کې موږ ورکړی، صحیح ده، دا خپله باندې ماته یا کټ نه ده، صحیح ده. اوس چې کوم بر ایریا ده دې حصې ته دې ته وایي ناردن هیمسفیر، صحیح ده، ناردن هیمسفیر. په دې کې پاکستان او ایشیا چې کوم کنټریز دي یا امریکا ده، په دې ناردن هیمسفیر کې دا کنټریز راځي. او بل چې کوم ساوتن هیمسفیر دی، صحیح ده، ساوتن هیمسفیر کوم چې دا لاندې حصه ده، صحیح ده، په دې کې استرالیا مطلب دا کنټریز په دې کې راځي. نو چې په استرالیا کې یخني، دلته په ګرمي، که فرض که دلته یخني، نو په استرالیا کوم چې ساوتن هیمسفیر کې کوم کنټریز راځي دغلته به څه وي؟ دغلته به ګرمي وي. اوس دا ځمکه په دې اوربیټ کې څه کېږي؟ تاویږي، د صحیح د ځمکې د غرمو نه تاویږي. اوس چې کله جون میاشت شي، نو دلته زمونږ کنټري دلته ده، په دې ناردن هیمسفیر کې ده. نو په دې باندې د غرمو چې کومې شواګانې دي دا پې لږې ډارېکو، نو دلته ګرمي ډېره زیاتې وي. او کوم چې ساوتن سایډ دی دا لږ په سایډ دی، نو په دې باندې ډارېکو د غرمو چې کومې شواګانې دي دا پې ډارېک نه لګي، په انګل سره پې لګي. نو دلته موسم یخي، صحیح ده، وینټر وي. او زمونږ چې کومه کنټري دلته څه وي؟ دلته وي سمر، صحیح ده. نو دلته څه وي؟ دلته وي سمر. نو بیا چې دا ځمکه ورو تاویږي 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 د جنوري سټیج ته راورسي، نو دلته څه وشي؟ دلته زمونږ کوم ناردن سایډ دی هغه د نور نه پناه شي، نور نه سایډ ته شي، او کوم ساوتن سایډ دی دا نور ته مخامخ شي. نو په ساوتن سایډ باندې د نور شواګانې ډایرکټ لګي، دلته ګرمي شي، او دلته د نور شواګانې ډایرکټ نه لګي. نو په دغه وجه باندې دلته بیا یخني شي. او بل مین وجه، بل مین خبره کوم سن دی، دا سن یو داسې سټار دی، سن سټار دی، صحیح ده، سن یو ستوری دی، دا راکوي موږ له رڼا لایټ راکوي، او بل موږ د راکوي حرارت یعنې ګرمایش راکوي. نو اصل وجه د موسمونو د بدلېدو څه ده؟ دا ټیلټ او د ځمکې جوکاو د ځمکه چې څنګه تاو شوې ده. اوس که فرض که دا ځمکه نه وي تاو، ځمکه سیده وي، نو نه به موسم بدلېده، نو هېڅ هم نه وي. د موسمونو اصل وجه څه ده؟ دا د ځمکې ټیلټ ده. نو په داسې طریقې سره په ځمکه باندې یخني، ګرمي او موسمونه په مختلف طریقې سره بدلېږي. د ویډیو مو خوښه شوي چینل سبسکرایب کړئ.